بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع چې موږ تاسو خبرې کوو هغه د FSMO رولز. څه شی وایو؟ FSMO رولز. FSMO رولز څه شی دي، د څه په خاطر استفاده کیږي او کم ځای کې وي، څنګه کارول کیږي، وظیفه یې څه شی ده، په دې موضوعګانو باندې موږ تاسو خبرې کوو. نو FSMO معنا فلیکسیبل سنگل ماستر اپریشن رول. ښه دا چې شی دی اوس په دې راځو تفصیل سره به ور باندې خبرې وکړو. PowerPoint shows FSMO rules. صحیح شو. دلته راځو د چې خلاص کړو نه خلاص کړو کنه بل نه خلاص شو. FSMO rules یا د FSMO rules ته خلق اپریشن ماستر هم وایي. څه ورته وایي؟ اپریشن ماستر او مخفف د چی شي ده؟ فلیکسیبل سنگل ماستر اپریشنز. FSMO رولز یا اپریشن ماستر یا موږ ویل چې فلیکسیبل سنگل ماستر اپریشن رول ورته ویل کیږي. موږ تاسو ویلي ول چې اکټیو ډایرکټری سره رقم کا سټرکچر لري. فرمان نبی ته کولای شي وای د اکټیو ډایرکټری سټرکچر یا ساختمان سره رقم ته ده. آفرین. کم رقم ته ده؟ هیرارکل اورګنایزیشنل سټرکچر لري. هیرارکل مطلب انورس ټری، سرچپه ولې شکل، ریخه بره ده، بیا لاندې خاخونه دي، بیا پاڼې په داسې شکل سټرکچر لري. او بل خبر موږ په اکټیو ډایرکټری کې دا کړې ولا چې ملټي ماستر اتنټیکیشن ده او ملټي ماستر ریپلیکیشن ده. یعنی ګورې کوم یعنی کچېره موږ تاسو څه کوو، ملټي ماستر اتنټیکیشن نه مطلب دا یو ځای کې یو نفر ته یوزر جوړ کما په ټولو ډومینونو کې دا څه کیږي، راځي هر ځای کې لاګین اخیستلی شي په یو فورس کې دننه. او ملټي ماستر ریپلیکیشن موږ تاسو دا ویلي که چیرې یو ځای کې یو یوزر راواخلو ډیلیټ کړو د ټولو ځایونو نه څه کیږي، ډیلیټ کیږي، تغیرات ریپلیکیټ کیږي. او بل موږ په اکټیو ډایرکټری کې یو خبر کړی ولا چې ا سنگل پوینټ اف ایکسس ټو نیټورک ریسورسز. اکټیو ډایرکټری یو واحد پوینټ ده کنه چې هغه ځای نه خلک ټول شیان څه کوي، ایکسس کوي. ښه اوس موږ تاسو یو خبر وکړه، اکټیو ډایرکټری جنرally updates multi master changes can be made on any DC. اکټیو ډایرکټری کې تاسو کار کوي ملټي ماستر دا. ملټي ماستر نه مطلب دا کچېره موږ تاسو یو سو دانې ډومین کنټرولر ولرو. څه ولرو؟ 200 دانې ډومین کنټرولر ولرو. تغیرات په کوم ډومین کنټرولر کې راوړو؟ مین کې نه ار یو کې چې دا راوړل. ځکه موږ ویل چې دا ملټي ماستر ریپلیکیشن د ملټي ماستر ده. نو اوس یو شکل جوړوم د اکټیو ډایرکټری یو هیرارکل شکل جوړوم. تر څو چې شکل جوړو ویډیو پاس کوو چې کله شکل تکمیل شو راځو هغه کې واضح کوو بیرته راګرځو. زه دلته یو شکل داغه جوړ سمون ویل البته ښه. نو موږ ویل چې اکټیو ډایرکټری جنرally update multi master chain can be made on any DC. موږ یو ډومین لرو د kabul.azizi.com په نوم باندې یو ډومین لرو. سو دانې ډومین کنټرولر لري، دوه دانې، یو سرور 1 او یو سرور 2. ګوره ملټي ماستر نه مطلب دا ده سرور 1 ډومین کنټرولر راغی یو یوزر جوړ کړه د خان په نوم باندې، دا ریپلیکیټ کیږي، دې کوم دا اپډیټ راځي، په دې کوم راځي، په دې کوم راځي، دا ټول ډومین ته دا د غیرات څه کیږي، ریپلیکیټ کیږي. که کابل کې زه یو یوزر جوړ کړم د خان په نوم باندې، دا ریپلیکیټ کیږي دلته مزار تم راځي، مین عزیزی تم راځي، دلته دا ټول ته. یعنی موږ تاسو دغه خبر چې کړی ده ملټي ماستر چینز کان بی میډ آن اینی DC. DC معنا ډومین کنټرولر. په هر ډومین کنټرولر کې کته تاسو وغواړئ تغیرات راوړل شي، هغه ریپلیکیټ کیږي. سم ایکسپشن معنا چی شي دي؟ بعض استثناءات دي. چی شي دي؟ ایکسپشن معنا استثناء، یعنی هر تغییر ټول ته نه اپډیټ کیږي. بعض شیان سنگل ماستر دي، بعض شیان سره کم ته دي سنگل ماستر دي. دا FSMO رول چې موږ وایو ګوره فلیکسیبل سنگل ماستر اپریشن رول، یعنی بعض تغیرات باید داسې ووسیږي چې صرف په یو ځای کې تغییر راوړل شي، داسې نه چې هر ځای کې سړی لاړ شي په هغه ځای کې څه وکړي تغییر راوړي. بعض شیان البته sometimes better to prevent conflict than to resolve later. example schema update. مثال موږ ویل بعض اوقات کې دا د دینه خده چې کنفلیکشن جوړ شي، یو ځای کې یو شی وکړي سړی بل ځای کې بل شی وکړي، ټول تغیرات باید کوم ځای نه راشي، یو ځای نه راشي. لکه سکیما چې اپډیټ کړي غواړي څه اپډیټ کړي، سکیما اپډیټ کړي. خیر اوس خبرې کوم مفصل. exception managed by operation master. اوس دا exception یا دا استثناءات چې شي دي دا اپریشن ماستر رول یا د FSMO رول په ذریعه سره هندل کیږي.
اف اس ام رول چې شي مدیریت کوي هغه رول هغه قوانین چې صرف یو ځای کې باید تغیرات راشي نور ځایونو کې باید را نشي ښه دا د اف اس ام رولز په ذریعه سره کیږي یا که زه درته وایم وو وظیفه د اف اس ام رول چې شي دا تغیرات چې ترانسفر کیږي له یو ځای نه بل ځای ته د دې کنټرول او مدیریت څوک کوي اف اس ام رولز دا تغیرات مدیریت کوي پوه شئ د اف اس ام رولز وظیفه چې شي دا وظیفه ده چې څه کار کوي دغه چینجز چې ریپلیکیټ کیږي او تغییر راځي پکې د دې ریپلیکیټ کولو مسؤلیت د چا په غاړه ده اف اس ام رول یا د اپریشن ماستر دا 15 رول دي سو رول دي اف اس ام رول 15 رول دي یو توای سکیما ماستر بل توای ډومین نیمینګ ماستر بل توای پی ډی سی ایمولیټر بل توای انفراستراکچر ماستر څه شي انفراستراکچر ماستر دا رولز دي ښه ډومین سکیما ماستر ډومین نیمینګ ماستر آر آی ډی ماستر پرایمری ډومین کنټرولر یا پی ډی سی ایمولیټر انفراستراکچر ماستر سو رول دي اپریشن ماستر کې 15 رول دي یو دا سکیما ماستر بل دا ډومین نیمینګ ماستر او بل دا آر آی ډی ماستر بل دا پی ډی سی ایمولیټر او بل دا انفراستراکچر ماستر سوشل 15 سکیما ماستر ډومین نیمینګ ماستر ریلیټیو آئیډینټیفایر ماستر یا آر آی ډی ماستر ورته وایي پی ډی سی ایمولیټر یا پرایمری ډومین کنټرولر ورته وایي انفراستراکچر ماستر یا چې شی ورته وایي بس هم دا بل شی نه ورته وایي صحیح شو اوس موږ تاسو کچېره دا دغه 15 رول دي دا تاسو انسټالوي نه ښه لکه دا هغه غونډه چې انسټال کړئ د څه شي غونډه ډي سی پی او ډي ان اس وای اس غونډه دا رول لولاړ شي اړه کې کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کړئ په یو کمپیوټر کې ښه اول ځل د پاره اولین ډومین کنټرولر د تاسو په دې کې څه انسټال کړل اکټیو ډایرکټري دا 15 واړه رول اتومات په خپل سکیږي انسټالیږي په دې کې ښه اوس د دې ډیفالت پلیسمنت درته خې وظیفه چې شي د اپریشن ماستر سنگل ماستر اپریشن هندل کوي مانیج کوي چې کوم رول به چیرته تغییر راشي او کوم ځایونه ته ریپلیکیټ شي ښه اوس ګورم Flexible Single Master Operation Rule या FSMO rule assigned automatically in first domain to first domain controller په اتوماتیک شکل سره موږ یو ډومین جوړو ښه دلته زه بیخي اس دې سره تړلې نه ده عزیزي سره یو بل ډومین جوړو ما د کاردان په نوم باندې څه شي په نوم کاردان په نوم باندې زه څه کوم یو ډومین جوړو ډومین مې جوړ کړ هغه اول کمپیوټر د پدې کې چې اکټیو ډایرکټري انسټالو مدینه مخکې کوم بل نشته نو دې ته چی ویل کیږي فرست ډومین کنټرولر اولین ډومین کنټرولر هم دا ده کنه پدې کې چې اکټیو ډایرکټري انسټالو په دې اول ډومین کنټرولر کې څه کیږي دغه ټول رولز راځي یعنی ما چې اول د tazizi.com کې یو ډومین کنټرولر لرم دا 15 واړه رول ټول چیرته انسټال دي دغه ټول ځای کې نه وي ښه دا ټول چیرته انسټال دي عزیزي کې په عزیزي کې سرور 1 کې ښه په دې د عزیزي په سرور ور کې یو کمپیوټر کې ښه او دلته هم دي کنه دا ډومین کنټرولر ده دا ډومین کنټرولر ده اوس ګورم نو دا assigned automatically in first domain to first domain controller used to reduce conflict and facility communicate concerning replication between domain controller او دا رول د چی په خاطر استفاده کیږي چې کنفلیکشن کم کی څه کم کی کنفلیکشن یعنی څه ورته وایي تضاد ټکرونه چې یو ځای کې سړی یو کار وکړي بل ځای کې بل کار د دې د مخنیوي په خاطر ښه او د چی شي په خاطر کمیونیکیشن کنسرنینګ ریپلیکیشن بټوین ډومین کنټرولر چې یو ډومین کې تغییر راوړي بل ته څه وشي ریپلیکیټ شي انتقال شي دا یو ځای نه د بل ځای ته د تغییراتو انتقالېدل مسؤلیت ده د چا مسؤلیت ده د اف اس ام او رولز مسؤلیت ده ښه 15 رول دي 15 واړه مختلف اهدافو لپاره است ټول د یو هدف لپاره دي خو کارونه څه شي دي مختلف دي ښه ټول د ریپلیکیټ کولو دي خو یو شی ریپلیکیټ کوي بل سره ریپلیکیټ کوي بل سره ریپلیکیټ کوي ښه اوس ګوره مثال درته وایم دا عزیزي ده په دې کې اف اس ام او رول کني ته دلته یو یوزر جوړ کړه دا یوزر ټول ته نزي ځکه دا اف اس ام او رول وظیفه ده چې دا ټرانسفرینګ وکړي ښه ریپلیکیشن په خاطر دا استفاده کیږي او 15 دانی دي نمونه مې درته واخیستل اوس ګورو ډیفالت پلیسمنٹ اف رولز لا اول نه دغه رول چیرته فرست ډي سی ان ا فورست هول all rules اول ډومین کنټرولر موږ سره دلته کم یو ده دا ماته هغه وایي فرمان نبی په دې ډومین کې اولین ډومین کنټرولر کم یو ده عزیزي ډومین کنټرولر ده سرور 1 اولین ډومین کنټرولر ده ښه ځکه دا کابل هم کنټرولوي اوس ګوره
بل دلته یو سرور ون شته ده یو خو په عزیزي کې مین عزیزي کې بل په kabel.azizi.com کې دلته یو سرور ون شته ده ښه یو سرور ون دلته په مزار ډومین کې هم شته ده نو مې هر شي کېدلی شي خو موږ مثلا نوم ورکړی سرور ون یو شی ده دا هم راواخیست اوس ګورئ ښه دې ته ښه فکر ونیسئ دغه مونږ خبره چې دغه وکړه فرست ډي سي نه فورست هولډ آلوز دا ټول په مجموعه کې یو فورست ده دا که نه ده دا ټول په دې ټول فورست کې مو فکر وي اولین ډومین کنټرولر چې کوم دی علیکم السلام درست خب راځو اوس څه کار کوو دا م راوړ دا په دې ځای کې دا شو دغه اولین ډومین کنټرولر ده کوم یو دا په دې کې څو دانې رول راځي 15 واړه فرست ډومین کنټرولر ان ا فورست هولډ آل رولز ا 15 واړه کم سکیما ماستر دا نمونه یاد کړئ ښه نوري چې نه نوم باید همداسې بیخي یاد او ټول به صحیح زده کوئ که دا هم زده نه کړل امتحان تاسو د MCC نشئ پاس کولی ښه دې نه سوالونه حتمي شته ده پکې سکیما ماستر بل چې شی وایي ډومین نیمینګ ماستر پوه شوې بل RID ماستر آفرین PDC مونیټر او بل آفرین انفراستراکچر دا 15 واړه رول چرته وي اولین ډومین کنټرولر خپل دا اتومات پکې راځي دا لاول نه ګوره فرست ډي سي ان ا نیو ډومین with an existing forest hard all domain rule دینه مطلب چې شو اول دا خو ګوره د ټول فورست ډومین کنټرولر دا سرور 1 بیا دا چې شي دا د کابل ډومین اول سرور ده کنه په دې کې بیا کوم رولي په دې کې بیا دا 15 واړه نه ښه په دې اولین ډومین کنټرولر کې دا درې رول دي ته ډومین وایډ رول وایي ښه په دې کې هم دی دا کوم چې د ډومین کنټرولر دی یو خو د فورست ډومین کنټرولر دا سرور ون د ټول فورست ده په دې کې 15 واړه شته ده او د ډومین لیول ډومین کنټرولرونو کې چې دی پاغو کې چې شي دا غدري وړي RID PDC او انفراستراکچر رول پکې موجود پوه شو کنه نه به پوه اوس ګوره موږ سره یو څه وجود لري د سکیما ماستر په نوم باندې څه شي په نوم سکیما ماستر مخکې له دې چې زه په سکیما ماستر خبرې وکړم زه غواړم هغه پخواني درسونه مې ویلي دي څه مې چې ویلي ګوره هغه باید ما تاسو ته اوله ورځ ویلي ټکي په ټکي یاد کړئ مفهوم یې مو اخلئ داسې نه چې میخانیک یې حفظ کړئ په معنا یې پوه شئ او یاد یې کړئ که یاد مو نه کړو تاسو امتحان نشئ پاس کولی د هغه اوس ما ته فرمان نوي وایي فرمان ته وایې چې سکیما چې شي ته وایي په اکټیو ډایرکټري کې سکیما چې شی ده سکیما استاد ډیزاین دی سره کوم ډیزاین لکه مخکې کوم ډیزاین جوړوو ها د ډیزاین ته سکیما وایي صحیح ده ښه نظر ده او هغه څه وایي کفایت څه نظر پکې دی او استاد یو څه چې ډیزاین کوو نو درې ته راوړم آفرین ته وایې ساختار ته وایي لکه څنګه ساختار کله چې موږ غواړو استاد مثلا یو ډومین جوړ کړو اول خپل ډومین ته جوړو هغه نه سکیما ورته جوړو همدا ساختار استاد جوړول ته نه دې جوړولو ته سکیما نه وایي ښه اکټیو ډایرکټري کې په خپله یو فیچر شته ده د سکیما په نوم باندې اکټیو ډایرکټري سکیما زه به تاسو ته عملي درو ښیم یو سبا ته یا بله ورځ ته ښه اکټیو ډایرکټري کې په خپله یو څه وجود لري د څه شي په نوم سکیما په نوم سکیما د اکټیو ډایرکټري ساختار ډیفاین کوي ښه سره رقم ته ډیفاین کوي اکټیو ډایرکټري کې څه شی جوړولی شو کمپیوټر اټکوی شو که نه ډومین ته یوزر ګیلاس ولې دا په سکیما کې نشته سکیما یو څه د په اکټیو ډایرکټري کې ښه چې دا ابجکټونه ټول مخکې له مخکې هلته پکې څه شی شوي دي ذخیره شوي چې کم ابجکټ ته جوړوی شي د هر ابجکټ نوم چېرته پروت ده سکیما کې پروت ده تا ته وایي چې ته دغه شی دا جوړوی شي یوزر ته نوم ورکوی شو که نه ومولې د یوزر ته نوم لاس نیم ورکوی شو فون نمبر آدرس عکس اکټیو ډایرکټري کې یوزر ته موږ عکس ورکوو چې دا د فرمان عکس ده نه غواړي تذکرې نمبر نه تذکرې نمبر نه غواړي که نه ولې چې په سکیما کې دا نشته سکیما کې دا ډیفاین شوي دي چې کم ابجکټ باید په اکټیو ډایرکټري کې څه وکړي جوړ کړي پوه شوې او بل څه کار باید وکړي څه وکړي کوم مشخصاتو سره له کم مشخصاتو سره دغه ابجکټ باید جوړ کړو کم ابجکټ یوزر باید دغه مشخصات ولري زه وایم اوس دغه یوزر چې جوړوم یوزر نه باید د تذکرې نمبر هم وغواړي اوس دا به څه کوو
دا به ته سکیما اپډیټ کوي د اکټیو ډایرکټري د اکټیو ډایرکټري څه به اپډیټ کوي سکیما ها پوه شوې کنه په دې مفهوم سکیما اپډیټ کول د هر چا د وس خبره نه ده چې هغه څه وکړي سکیما اپډیټ کړي د علیکم سلام د سکیما اپډیشن دپاره ته یو ایکسپرټ پروګرامر ته ضرورت ده یو داسې کس چې هغه ایکسپرټ پروګرامر وي ښه داسې نه چې ویریبل لیکل زده کړي چې پروګرامینګ نه زده یو ایکسپرټ تخصصي پروګرامر کولی شي چې هغه سکیما کې څه وکړي اپډیشن وکړي اوس ما درته ویلې دا زموږ ډومین ده عزیزي.com زه اوس غواړم چې څه کار وکړم داسې اپډیشن وکړم زه هم چې دا هر چېرته چې یوزر جوړیږي یوزر نه باید تذکیرې نمبر هم وغواړي هغه پراپرټیانو کې باید تذکیرې نمبر وي که نه نو زه باید سکیما اپډیټ کړم اوس سکیما په دغه ډومین کنټرولر کې اپډیټ کم په دې کې اپډیټ کم په دې کې اپډیټ کم او که په دې کې اپډیټ کم کم یو اوس ګوره غوږ ونیسئ نه د مخکې خو موږ ویلې چې هر کار کوو په هر ځای کې کوو که فرق نه کوي خو دغه اپریشن ماسټر دی دا به په یو ځای کې کوئ دا په ملټیپل ځایونو کې اوس دا ته په هغه کمپیوټر کې کوي چې کوم یو کې سکیما ماسټر وي سکیما ماسټر په کوم یو کې ده په دې کې د سرور ون کې سکیما ماسټر کن دلته نه وي نو ته دا اپډیشن نشي کولی دلته چې سکیما اپډیټ شوله دی بیا ریپلیکیټ کوي د نورو ته وایي چې نور بس دا تغییرات راغله اینی بیا ورته نشي کولی چې سکیما اپډیټ کړي ښه ورسېدې په دې مفهوم که نه چې سکیما ماسټر څه کار کوي ښه سکیما ماسټر ریسپانسیبل فار سکیما اپډیټ سکیما ماسټر رول د سکیما د اپډیټ کولو څه لري مسؤلیت لري ښه هغه ځای کې ته کولی شي څه وکړي سکیما اپډیټ کې چې کوم یو ځای کې سکیما ماسټر رول وجود لري only DC that can process schema update after update replicate changes to other DC مونږ ویلې یوازینی ډومین کنټرولر هغه ډومین کنټرولر ته چلته سکیما ماسټر انسټال وي او الته ته اپډیټ کولی شي چې هلته دې اپډیټ که هغه بیا دا تغییرات نورو ته ریپلیکیټ کوي چې داسې تغییرات راغلي دي په سکیما کې ښه بل if this operation master is unavailable no schema change can made که یو کمپیوټر موږ سره په اکټیو ډایرکټري کې سکیما ماسټر رول نه وي نو بیا چې نه کولی شو څه فرق به وکړي موږ سره سکیما کې اپډیټ نشي کولای نور ستاسو په کمیونیکیشن کې کوم رول نه لري ستاسو به یوزر جوړیږي هر څه به کېږي خو سکیما به نشي اپډیټ کولای تاسو به څه پوهېږئ چې سکیما ماسټر جوړ ده او که خراب ده که سکیما ماسټر خراب هم شو سکیما ماسټر رول له منځه لاړه په کلونو کلونو تا ته پته نه لګېږي ځکه ته به هغه وخت کې پوهېږې چې کله ته سکیما غواړې څه وکړې اپډیټ کړې او سکیما څه وخت اپډیټ کوو هېڅ وخت نه اپډیټ کوو پوه شو موږ تاسو سکیما نه اپډیټ کوو بعضې اوقات انډایرکټلی اپډیټ کېږي غیر مستقیما ښه خو هغه سره موږ غرض نه لرو اوس هدف زموږ دا و چې سکیما ماسټر صرف د دې مسؤلیت لري چې هغه سکیما اپډیټ کړي او د سکیما اپډیټ نورو خلکو ته ولېږي او که ډاون هم شو موږ ته په نیټورک کې کوم مشکل نه جوړوي خو فقط دونه مشکل به جوړېږي چې موږ به بیا سکیما نشو اپډیټ کولی ښه اوس هم نشو کولی ولې نشو کولی چې پوهېږو تر څو چې هغه پروګرامر نه اوسي هغه نشي کولی اوس ګوره بل رول موږ سره ده پکې ډومین نیمینګ ماسټر ده دا هم درته ووایم که نه که بس نه بس د زه در باندې زیاتېږي دا به لږ لږ درته وایو تیوري دي ښه چې کوم قسم نه کړي سبا درنه پوښتنه کوم د دې ټول نامې یادې دا ټول دی هغه لاس لاندې دي سرورونه دي او دا ټول سره او دا ټول سره دي تغییرات له راوته دې کې چې تغییر راوړل تاسو نه ریپلیکیټ کیږي دوی ټول ته ریپلیکیټ کیږي خو سکیما بیا دلته نشو اپډیټ کولی ځکه چې دلته سکیما رول نشته ده ښه دا هم یو منیجر باید ولري دا ده که نه دا سرورون مدیر دی که نه سرورون د دې ډومین مدیر دی سرورون مدیر څوک سرورون د دې عزیزي نه کنټرول کېږي مدیر د کابل نه کابل بیا ده عزیزي نه پوه شوې دا ټول د یو بل سره هیرارکل شکل لري که نه پارنټ ان چایلډ ریلیشنشپ چې دا ټاپالوژي به سیف کړو چې سبا به بیا جوړول بیا جنجال دی ښه چې شي په نوم باندې بانک دا وته چې دا خو یو دانه لري منیجر کنه عمومي یو ډومین بیا هغه سب باندې ډیویژن شوی دا کابل لپاره جدا مزار لپاره جدا کابل کې بیا کابل کې بیا سب ډیویژن شوی دی پوه شئ بیا د کابل کې د کارتینا برانچ بیا هغه په اورګنایزیشنل یونټ جوړ کړی دا آی ټي والا کسان دي فاینانس دي هډ کې شیر دي پوه شئ کې شیران دي دا ټول دار سو بیا ډیویژن ورته کړی دا هر یو کس په خپل یوزر لري دا ټول سټرکچر هم داسې ده د اکټیو ډایرکټري